أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. صدق الله مولانا العظيم. ثم أنشأنا بیا مونږ پیدا کړله من بعدهم پس د دوینا قرنن آخرین یو بل ډله فارسلنا فیهم بیا اولیږل مونږه په دوی کې رسولا منهم یو پیغمبر له دوینا ان اعبدوا الله چې عبادت کوئ د الله ما لکم نشته د ستاسو من اله بل څوک معبود غیره سوا دا غنا افلا تتقون پس آیا تاسو نه یریږئ. وقال الملأ او اویل سردارانو من قومه د قومنا الذين كفروا کم چې کافرانو وکذبوا او دروغ وګڼل بلقاء الاخره ملاقات د آخرت واترفناهم او مونږ عیش او آرام ورکړو دوی ته فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ما هذا نددا الا بشر مگر یو انسان مثلکم پشان ستاسو یاکلو خری مما داغسنا تاکلون منه چې تاسو یې خورئ ويشرب او سکی مما داغسنا تشربون چې تاسو یې سکئ. ولئن اطعتم او کچاری تاسو خبر ومنله بشرن د بنی آدم مثلکم تاسو بشان انکم اذن نو بشک تاسو بدغه لخاسرون خامخا نقصان مندون کیه. ایعدکم آیا دې وعده کوي تاسو سره انکم اذا چې هر کله تاسو متم مړشئ وکنتم او شئ تاسو ترابن خاوري وعظاما او ډوکی انکم نو تاسو به مخرجون دوباره رایستل شي. هیهاتا لره دې لما اغسس چې توعدون تاسو سره وعده کولای شي. ان هي الا نور سو ندی مگر حیاتنا الدنیا همدا زمون ژوند د دنیا دی نموتو مونږ مرو ونحیا او مونږ ژوند کیږو وما نحنو او نبیو مونږه بمبعوثین دوباره را پاسول شوي. ان هو ند دے الا رجل مگر یو سړی افترا چې جوړی علی الله کذبا فالله باندې درو وما نحنو او نیو مونږه له بمؤمنین د منون کی. قال ندویل ربي اے زما ربا انصرني زما مدد وکا بما زکه چې کذبون دوی ز دروغجن وګڼل. سورہ مومنون 31-39 نمبر آیت پوری نننی درس کے شامل دی. نوح علیہ السلام واقعہ بیان شوا دا
د الله رب العزت د توحید دلایلو کې لومبی دلیل و چې هغه د وحی په ذریعه سره راغلی دی. دویم دلیل هغه د یو دویم پیغمبر چې دوی نه پس و د هغې تذکرې سره دی. او الله رب العزت وایي ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین چې دا ډله مونږ هلاکه کړه تباه کړه نو بیا د نه پس یو بله ډله راغله هغه مونږ پیدا کړه او دغه یو ډله چې کومه وه قوم عاد او دی له الله رب العزت ډېرې لوی لوی جوسې ورکړې شپېته لاسه د دی صرف قد و دغه شانتې پلن به و او ډېر زورور و. دغه د زور په نشه کې بیا دی تر دې پورې ووې من اشد منا قوه زمونږ نه زیات هم څوک زورور کېدی شي څوک طاقتور کېدی شي. جواب ولا ورکړی شي چې چا تاسو پیدا کړي هغه تاسو نه زیات ضرور دی هم په کفر او شرک کې مبتلا و د الله د توحید یوم انکار کو او ورسره سره د آخرت یوم انکار کو. الله رب العزت فارسلنا فیهم رسولا موږ دوی کې یو پیغمبر راولېږه حضرت هود علیه السلام دی ورته دغه وی څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلو چې عبادت ته یو رب کوئ د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته تاسو بیا هم نه یریږئ د هغه په ځمکه باندې ګرځئ د هغه د اسمان لاندې اوسېږئ د هغه نعمتونه خورئ او هغې نه باوجود تاسو سجده د بل چا له کوئ تاسو دې کې د الله نه یریږئ. نو دغه سرداران ورته وویل هغې الذین کفروا وکذبوا هغې انکار هم کړی وکذبوا بلقاء الاخرت او د آخرت د ملاقات انکار هم کو یعنی د توحید هم منکران او د آخرت هم منکران. واطرفنا فی الحیات الدنیا او الله رب العزت والا د دنیا مال حال ډیر ورکړ نو د هغې په نشه کې دی چې نو وی خپل قوم ته خپل قوم د پیغمبر علیه السلام نه لرې کولو دپاره دا یې ورته وایي ما هذا الا بشر مثلکم دی کې او تا کې څه فرق دی څنګه تاسو یو انسان یې دغه شانتې دی هم یو انسان دی نو تاسو باندې د ده څه فضیلت نشته بیا دی څنګه پیغمبر شي یاکل مما تاکلون منه څه چې تاسو خورئ یا که دی خوري ویشرب مما تشربون چې تاسو څکئ یا که دی څکئ او وایي که چېرې تاسو د داسې یو بني آدم چې هغه ستاسو په شان دی د هغه تاسو تابعداري شروع کړه منل شروع کړ انکم اذا لخاسرون نو تاسو تاوانیان شو. په کار خو دا وایي چې یو فرښته وې هغه که راغلی وې او هغه وایي چې مونږ د الله د طرف نه پیغمبر رالېږلی شوي یو بیا به مونږ منلی وې دا خو یو انسان دی هم تاسو کې پیدا شوی دی تاسو د وړوکوالی لویوالی او بچپن او لړکپن او ځواني هغه ټول تاسو ګورئ او وینئ او ورسره د ده خوراک څښاک رشتې ناتې هر څه چې کوم انسانان کوي اکه دی هم کوي نو بیا ده کې او تاسو کې څه فرق یعظکم او دویمه خبر ده چې دې تاسو سره دا وعده کوي چې تاسو کله مړه شئ او اډوکې شئ ایرې شئ خاورې شئ نو تاسو مخرجون دوباره راژوندي کړی شئ. هیهاته لما هی ډېر لرې ده دا خبره ډیره لرې ده یعنی دا زموږ د عقل نه هم لرې ده دا نشي کېدی چې موږ دوباره راپاسولی شو. ان هي الا حیاتنا بس دغه د دنیا ژوند دی نموتو مرو مونږه ونحیا او مونږ ژوندي کړي یعنی انسان دلته پیدا شي خپل ژوند تیر کړي او مړ شي وما نحن بمبعوثین دې نه پس دوباره ژوند نشته دوباره راپاسېدل نشته. بیا به یې ورته وایي ان هو الا رجل افترى على الله کذبا او دی خو په الله باندې دروغ تړي او مونږه د داسې سړي چې هغه زمونږ په شان دی هغه باندې ایمان هرگز نه راوړي. نو بس دا اخیری خبره وه کلونه د هغې د پویولو دپاره حضرت هود علیه السلام تیر کړه خو هغې نه منله سمې لارې ته نه راتله کفر او شرک یې اکه شانتې مبتلا و. نو بیا هغې ورته خیرې وکړئ او د الله نه سوال وکړه رب انصرني بما کذبون ای الله دی خو ما دروغجن کوي ته زما مدد وکړه. نو بس دا اخیری خبره وه هود علیه السلام د نوح علیه السلام په شان د الله نه یو سوال وکړه یو خیره یې وکړه هزار یې وکړه او بیا هغې نه بس د الله رب العزت طرف نه په دی باندې هم یو عجیبه عذاب راغلی. الله تعالی دې ما له تاسو عمل کولو توفیق راکړي.
ثم انشأنا بیا مونږ پیدا کړلا من بعدهم پس د دوینا قرنن آخرین یو بل ډلا فارسلنا بیا اولیګ مونږه فیهم بدوی کې رسولا منهم یو پیغمبر لدوینا ان اعبدوا الله دا چې عبادت کوي د الله ما لکم نشته د ستاسو من الہ بل څوک معبود غیره بیداغنا افلا تتقون پس آیا تاسو نه یریږئ وقال الملأ او اویل سردارانو من قومه دد قومنا الذين كفروا کم چې کافران وو وکذبوا او دروغ یو ګڼلو بلقاء الاخرة ملاقات د آخرت واترفناهم او مونږه عيش او آرام ور کړو دوی ته فی الحیات الدنیا وجوند دنیا کې ما هذا نددا الا بشر مگر یو انسان مثلکم پشان ستاسو یاکلو خریدے مما دا اغسنا تاکلون منه چې تاسو یې خورئ ویشربو او سکی مما د هغه څه نه تشربون چې تاسو یې څښئ ولئن او کچرې اطعتم تاسو خبره ومنله بشرا د بني آدم مثلکم بشان ستاسو انکم نو بیشک تاسو به اذن دغه وقت لخاسرون نقصان مندون کیئی ایعدکم آیا دے وعدہ کئی تاسو سرا انکم اذا چه هر کل تاسو متم مړشی وکنتم او شی تاسو ترابا خاوری وعظاما او هډوکی انکم نتاسبا مخرجون دوباره رایستل شي هیهاتا لرده هیهاتا لرده لما اغسس چه توعدون تاسو سره وعده کولی شي ان هي نور سندی الا حیاتنا الدنیا مگر زمون ژوند د دنیا نموت و نحیا مونږ مرو او مونږ ژوند کیږو وما نحنو او نبیو مونږه بمبعوثین دوباره را پاسول شوی ان هو ندده الا رجل مگر یو سړی افترا چې جوړی علی الله کذبا بالله باندې دروغ وما نحنو او نیو مونږه له بمؤمنین دد منون کی قال دویل رب انصرنی اے زما ربا زما مدد وکا بما زکچی کذبون دوی ز دروغجن وګڼلم الحمدلله الصلاة والسلام على سيد الانبياء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد